بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. دورباخیرو ته راغلی یم حاجي بهرام صاحب ځای ته حجرې ته، او دویم څنګه چې تاسو ته پته ده د ما نه تاسو ته ښه معلومات دی چې دویم د بلدیت الیکشن کې حصه اخیستې ده ایز ا جنرال کونسلر. دوی د جنرال کونسلر او کسانو د دوی د محدود علاقې دي، هغې نه نه اوړي. د دوی ووټ یو محدود ووټ دی، هغې ته سړو خلکو ته پته لګي چې زموږ ووټ په کوم ځای کې کاست کېږي او کوم ځای پورې زموږ ایریا د حد دی. د دوی سره یو څو خبرې کول غواړو. دې دپاره راغلي چې د دوی د زړه اواز تاسو زه در ورسوم. د دوی په زړه کې څه دي، د انتخاب یې څنګه وکړو، ولې وکړو، او دوی یو په ارامه زندګي تېروله، نو هغه به تاسو د دوی په زبان واورئ، نو مزه به وکړي. نو حاجي صاحب سلامونه مې قبول کړئ او خپل تعارف هم وکړئ د خپلو ناظرینو سره، مینوالو سره. ډیره مننه عربستان صاحب چې تاسو دلته رالې، دومره تکلیف هم وکړو. زه ستاسو او ستاسو ربله ډیوي مننه کوم چې تاسو رالې او زما تاثرات اوریدل غواړئ. زما حاجي بهرام نوم دی، د دورباخیل قبیلې سره تعلق ساتم، او اوس په دې وخت کې زه د جنرال سیټ NC 1 دورباخیل نه جنرال سیټ ته ولاړم، الیکشن لړاوم او امید کوم چې ان شاء الله تعالی د دې خلکو د پیدې لپاره او د خلکو د مفاد لپاره به زه خپل الیزل جاری ساتم. حاجي صاحب دا یو نوي ووټونه دي زموږ دپاره، د ما پورې پاکستان چې آزاد شوی دی دا مخکې په جلسو باندې حساب د علاقې اوس ضلعې شولې، اوس په هغه وجه باندې دلته MPS سیټونه هم راغلل او اوس بلدیات هم پکې شروع دي. عام خلک دا سوچ کوي چې بلدیات څه شی دی. دا عربستان سے تاسو دا وایم چې بلدیات مطلب دا دی چې نچلی سطح غخته سطح باندې د علاقې په علاقې باندې دغه کېږي. مخکې په دغه کې کېدل په ټول ملک کې، خو زمونږ علاقې دا پاټا وین پاټا کې باندې کېدل. نو البته اوس چې کوم دی نو پاټا زم شو په KPK کې، نو د بلدیاتي انتخابات دلته هم راغلل او بلدیاتي انتخاباتو دا مطلب دی چې دا اختیارات لاندې سطح تراشي، لکه ما ته تاسو ته یا نور زموږ ورونو ته هغوی ته اختیارات ورکړی شي او د دې علاقې په ترقۍ او خوشحالۍ او آبادۍ او په سکون او په آرام کې دا نوجوانان او دا مشران او دوی دا خلک رامخې ته کې او حصه پکې واخلي. دا لومبی ځل دی په سیاست کې د حصه اخیستو، که نه دې نه مخکې په سیاست کې حصه درلودله؟ جی تاسو ته پته یې نو تقریبا د نن 25 کاله وړاندې موږ به دلته فلاحي تنظیمونه او لکه څنګه مومن یونین ما خپل کړي نه آغاز وکړو. مومن یونین بیا هغې موږ اتحاد وکړو، ټول مومن تنظیمونو متحده مومن جرګه شوه. زه د هغې اوس په هغه وخت کې زه صدر یم د هغې. بیا چې کله موږ پارټیانو سره خو بیا زه کله چې پولیټیکل ایکټ نافذ شو په پارټا کې، نو د هغې نه بعد زه مخکې د مسلم لیگ نون سره او هغې کې مې بیا باقاعده شمولیت وکړه په مسلم لیگ نون کې، او دا وخت زه جنرال سیکرټري پاکستان مسلم لیگ نون مومند جنس یم، مومند ضلع مومند یم. تاسو لکه په سیاسي پارټیو خو ډېرې دي که نه، مسلم لیگ نون هم خوښ کو، څه خاص دغه هم پکې ولیدو کارکردګي چې تاسو دا دې طرف ته لاړئ؟ حالانکه کې دا د هر یو پاکستان چې کوم شهري دی د هغوی حق جوړېږي چې هغه کومې پارټۍ ته ځي تللی شي، او دا تپوس موږ دې په وجه کوو چې خلک پوه شي چې یاره ستاسو څه مقصد او تاسو پکې کوم یو داسې کارکردګي خوښ شوی چې تاسو دوی سره اعلان وکړو چې دوی سره تاسو شمولیت وکړئ. لکه څنګه چې تا پته ده عربستان صاحب چې موږ د خپل قائد میاں نواز شریف صاحب نظریه سره اتفاق دی. هغه د خپل ملک د پاکستان زمونږ د خوږ ملک چې موږ په ډېرو بې بشا او په ډېرو زیاتو قربانو سره حاصل کړی دی، هغه موږ دې پارټۍ کې ما په دغه سوچ سره دا حصه واخیسته چې او په دې کې مې شمولیت وکړو چې هغه ما د میاں نواز شریف په پاکستان ته کوم څه ورکړي دي، نو د هغې نه زه مطمئن یم. مثلا اټمي دماکې وشوې، ګوادر شو، CPAC شو، مزایل ټیکنالوژي شوه، زموږ خطب 1 شاهین 2 دا ابدالي وغیره، موټروې شوه، داسې بجلی شوه، نو دا هغه ډېر د ترقۍ کارونه کړي. نو زه چې کوم دی د هغه د دې نظریې نه او د دې خدمت نه چې کوم دی متاثره شوم او ما په دې پارټۍ کې شمولیت وکړو او
الحمدلله په ما باندې خپل مشرانو اعتماد کړی دی او زه د خپل مشرانو اعتماد باندې پوره کوزیږم. ها دا اوس برا شو کمپاین تر د کمپاین هم شروع دی د خیره سره کمپیانو شروع ده ان شاء الله او ما خو ته پته را چې زه خو مخکې چا اوټ را کړو کو نو را کړې مار د خپل ټول مومن بیا را بشم علمزی ته او بیا راشم خپل قبيله هم داخل ته او بیا به اوس راشم خپل وړي قبيله انسيوان در باخل ته چې مار د خلکو د پاره بغیر سلالچ بغیر دغه نه ډیر زیات خدمتونه کړې ډیر قربانیان مې ور کړې هغه ټول خلک اوس په خپل اعتراف کوي چې کوم کلی ته زما مشران کشران البته چې زما خويندې مې زما ډېر قدر او عزت کې ماته قدر او عزت په نظر ګوري او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې خلک ماته دومره عزت راکړي او هغه زه دا امید لرم ان شاء الله تعالی چې په ډېر اکثریت سره ماته اوټ ملاويږي او ان شاء الله چې دا سیټ به زه ګټم نه خیر دلته کسان هم ډېر ولاړ دي کنه نو رویه در سره خلکو څنګه رچاله ورځي نو ما خو ته مخکې ویلې چې کسان خو ډیر ولاړ دي خو چې زه د ډیرو کسانو کلو ته تلې ما هغوی ته ورغلې ما نو زه هر چا ته دا وایم چې الله دې هغه وکړي چې زمونږ د ټول قوم او قبیلې وپکې خیري که تاسو نه خدمت کولی شي الله دې تاسو راولي او کو نه زه چېرته د دې قوم دپاره ښیم نو الله دې ما کامیاب کړي او زه ډېر خواهش هم نه لرم ځکه چې ما ډېر شل پنځه کاله خدمتونه وکړل هغه فی سبیل الله ما څه دغه نه دی کړی د اوټ دپاره نه و کړی دا اوټ خو پکې اوس راغی 20 کاله مخکې دا خبر هم نه وي خو ما چې کوم دی نو زه غواړم چې زه نور خدمت هم د خپلو خویندو د خپلو ورونو د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو د دوی خدمت وکړم او تر څو پورې چې زما ځان کې ساوي نو ان شاء الله زه به د خپلې قبیلې د خپل قوم او د خپل ملک سره ولاړ یم ان شاء الله. یو داسې سوال دی چې موږ د هر چا نه کړی که نه وای چې هر یو زه ګټم که نه تاسو ته به مقابله کې څلور پنځه کسه خو ولاړ که ډېر دي بالکل نو تاسو له تقریبا چې هسې خپله رایې ووایي چې تاسو ته به ټاف ټایم څوک درکولی شي یاره زه خو به دا ووایم چې ما خو سوچ کړی دی ځکه چې ما سره کوم ورونه ولاړ دي مقابلې ته نو د هغوی دلته څه مخکې څه خدمات نشته خلکو ورکوي خو خدمات یې ورکوي که نه نو زه خو دا سوچ کوم زه د څه تکبر خبره نه کوم نه یا ځان داسې غټ نه حسابوم زه یو غریب سړی یم یو عاجزه سړی یم یو ملنګ ټایپ سړی یم د ما نه هر سړی ښه دی خو ما ته دې چا نه هم خطره نه محسوسېږي چې ونیاره ما دا زما مقابله کې دی ما مقابله کې ان شاء الله زما په نظر ما سره څوک نشته مطمئن بالکل ان شاء الله چې دا الیکشن به زه ګټم او په ډېر اکثریت سره به ګټم د دې خلکو خدمت ته تا ملا تړلی دې ته ما تړلی دې ته ما خپل کاروبار پرېښی تاسو ته پته ده چې د ما نه کاروبار خپل په دې خدمت کې لاړی شي ځکه دا زه یو شوق لرم یو جذبه لرم یو مینه لرم او زه چې کله د خپل یو غریب ورور او د یو یعنی د مخلوق خدا سره زه څومره خدمت کوم نو ما ته هغه کې ډیر خوند ملاوي ډیر سکون ملاويږي او ما ته آرام راځي ما ته خوب راځي او چې کلم ز څوک مصیبت کې نه من بیا ما ټول شپه خوب نه دا خصوصیت الله پاک ما کې قدرتي خیر غره لرا کړی دی بس د خلکو ته یو څو خبرې لکه ارشا ته ته نشه رسیدي شاید چې ما دا پروګرام څوک سي کې او چاته نه رسیدل هغه ته د आवाज ورسي او دا وټونه 15 وټونه دي د باره کې ته بس مختصر غوندي خبره چې هغه چاله کمپاین نه تل شي هغه ته معذرت وشي او هغه ته خبر شي چې را اوټ په 19 تاریخ دی او د حکمت عملی اختیارول پکار دي مختصر دي خو جامع او دلته اوټونه خو نه وی راغلي دي خو په دې کې اوس ار یو دغه کې یو کس په 15 شپه ګوټ استعمالي نو هغه کې کاغذونو رنگونه بدل دي لکه د کیسان چې کوم دی هغه شین دی د یور چې کوم دی هغه ژړ رنگ کې دی د اقلیت هغه داسې تور سور رنگ کې دی دا د جنرال زمنګ کم چې دی نو دا د سلیټي رنگ کې کاغذ دی او دا دغه چې کوم دی دا ناظم چې کوم دی هغه سپین وایټ پیپر دی سپین کاغذ دی کنه نو زه د دې دغه نه دا عوامو نه د اوټرانو نه دا خواست کوم چې تاسو پرامن اوسئ بلکې اوټ استعمالوي نو د امیدوار چې کوم ولاړ دی دا هغه مخکې وروستو کردار ته ګورئ چې یاره د مخکې څه کړي دي بیا به څه وکړي څه به ونه کړی شي او دا چې کوم
کوم دی نو کو الیکشن بیالي دا به بیا هم لکه څنګه چې دا وږي چې زه خدمت ته راوتې ما دا به د ناکامۍ نه بعد هم بیا خدمت جاري وساتي که نه بس د الیکشن سره به ختم شي نو زه عوامو ته دا اپیل کوم چې د خلکو سره دغه مه کوئ عوام ټول په مشکلاتو کې ټول خپل حلقې په مشکلاتو کې ما اچوئ او تاسو مهرباني وکړئ چې صحیح سړی چې کوم دی او صحیح امیدوار چې کوم دی نو هغه تاسو وټاکئ چې ستاسو د علاقې او ستاسو د عوامو په معیار باندې پورا راشي او ستاسو خدمت وکړي شي ډېره مننه دا پروګرام تاسو وکړو پروګرام زمونږ څنګه حاجی بارام سره خبرې وکړلې که دوی چالنۍ ورغلي هغه واز به هغوی ته ورسي دوی چې څه وویلې کوم مقصد یې هغه هم تاسو ته ورسېد تاسو وکړو پروګرام څنګه خوښ هم شو د دوی د شخصیت نه متاثر یاستئ د دوی چې کومه محدود حلقه ده هغه کسان هم دا پروګرام ګوري فیصله په خپله وکړئ ایماندار سړی خوښ کړئ او صرف یو درخواست ما دی چې بیا بل ځای کې هم کوم چې یاره که دا رویه چېرته موږ په خپلو ذهنونو کې واچوله چې کوم سړی ووټ بیلي او هغه چا سره ولاړې په مقابله کې یاره چې هغه لکه د رحیم شاه پی ټي آی والا څنګه چې نثار لتلی ورغلی و مبارکي وله ورکړه خپل شکست تسلیم کړي نو دا به یو نوې طریقه زموږ په دې علاقه کې رایج شي او را به شي نو دا به ډېره ښه خبرې ډېرې دي او خبرې باندې به وخت نه نیسو نو دغه زموږ پروګرام تاسو واورئ اجازت غواړم عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره د الله په امان